अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو یو ورور میسج کړی و چې موږ څنګه په ګوګل سرچ کې همدغه شان فیسبوک کې یوټیوب کې خرابې ویډیوانې څنګه بندوای شو. نو په نننۍ ویډیو کې بالکل همدا طریقه درزده کوم. ګورئ چې ستاسو په موبایل کې یا د بل چا د ورور یا په کور کې یو مشوم موبایل کې تاسو داسې سیټینګ کول غواړئ چې هغې ته خرابې ویډیوانې را نشي. که دی سرچ کوي هم بالکل به نه راځي. په دې ویډیو کې همدا سیټینګ در پېژنمو. ګورئ که چېرته تاسو ګوګل کې کومه غلطه ویډیو سرچ کړئ نو په هغې ریلیټډ ډېرې زیاتې ویبسایټې غلطې ویډیوانې درته راځي. نو د دې سیټینګ سره به دا وشي چې بیا تاسو هغه غلطې ویډیوانې سرچ کوئ بیا به هم تاسو ته نه راځي. دوهم دوستانو که تاسو خیال کړی وي فیسبوک کې چې موږ کومې ویډیوانې ګورو نو په هغې کې هم کله نه کله ډېرې خرابې ویډیوانې راشي. نو په فیسبوک کې تاسو داسې ویډیوانې څنګه بندولی شئ. همدغه شان دوستانو که چېرته تاسو په یوټیوب کې خیال کړی وي یوټیوب کې کله موږ چې ویډیوانې ګورو نو په هغې کې هغه پیجونه هغه چینل که موږ سره فلاو موږ سبسکرایب کړي نه وي بیا هم موږ ته هغه ویډیوانې چې کمې دي راځي چې زموږ نه خوښېږي. نو دغه شان ویډیوانې به په یوټیوب فیسبوک کې څنګه بندوو همدغه شان په ګوګل کې بروزر کې. نو ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې همدا طریقه درزده کوم چې موږ تاسو په خپل موبایل کې یا د بل چا د ورور په موبایل کې داسې سیټینګ کړو سره خرابې ویډیوانې څنګه بندوای شو. نو ورځو همدې ویډیو طریقې ته. تر ټولو مخکې دوستانو له دې څخه تاسو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. د ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. که چېرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ. دا په دې آل باندې کلیک کړئ. ښه دوستانو تر ټولو اول دا ویډیو له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر څو په دې ثواب کې تاسو هم شریک شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې خرابې ویډیوانې بالکل بند کړئ نو د دې لپاره ګورئ دا بروزر دی. په هر بروزر کې دا سیټینګ تاسو کولی شئ. بیا که د غلطې ویډیوانې سرچ کوي هم هغې ته به غلطې ویډیوانې نه راځي. د دې لپاره ګورئ دوستانو تاسو په بروزر باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو په سرچ کې ولیکئ google.com. کله مو چې google.com ولیکو په دې کلیک وکړئ. په دې طریقې سره به راشي دوستانو درته. دلته کې ګورئ چې لاندې لاړ شئ نو دلته کې تاسو ته د سیټینګ اپشن درکوي. دا سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې کلیک کولو سره بیا دلته کې تاسو ته دا منیو کولاویږي. نو دلته کې په سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته په دې طریقې سره راځي. دلته کې صافي سرچ فلټر ګورئ دا اپشن دی. دا تاسو صحیح طریقې سره وګورئ. بیا په دې ځای کې په هیډ په دې دویم اپشن باندې کلیک وکړئ. لاندې راشئ دوستانو. لاندې ګورئ چې تاسو راشئ نو دلته کې ویډیو کې ډو نوٹ آی ټو پلی دا به تاسو سلیکټ کړئ. لاندې به راشئ دلته کې به تاسو ته سیو بټن درکړی وي. په دې سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې به اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس موږ ته ګوګل راغلو. په ګوګل کې که موږ تاسو غلطې ویډیوانې سرچ کوو هم نو موږ ته به غلطې ویډیوانې نه راځي. مثلا دلته کې زه سرچ کوم. ګورئ دا د سرچ مې کړو. د سرچ کولو سره دلته کې به موږ ته بالکل غلط ویډیوانې ویبسایټ ویډیوانې نه راځي. تاسو خو دا طریقه زده کړه چې په ګوګل کې غلطې ویډیوانې څنګه بندوای شو. اوس ورځو دوستانو د ویډیو ضرور همدا اوس لایک کړئ. له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هغې ته هم دا معلومات ورسیږي. نو دې لپاره ګورئ چې تاسو غواړئ فیسبوک کې غلطې ویډیوانې بند کړئ نو ګورئ دا فیسبوک دی. فیسبوک آن کړئ. فیسبوک کې ګورئ کله چې تاسو د ویډیو ځای ته راشئ اوس دا ګورئ ویډیوانې دي. دلته کې فر یو وي هر رنګ ویډیو که موږ سره فلاو وي یا پیج که نه وي فلاو ویډیوانې راځي. نو ګورئ دلته کې زه لاندې ځم. اوس دا غلطه ویډیو په خپله راځي. د دې غلطې ویډیوانې بندولو لپاره به تاسو ګورئ دلته کې درې ټکي تاسو ته ښکاري. په دې درو ټکو باندې کلیک وکړئ. په درو ټکو باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو ګورئ دا ویډیو به تاسو ته ښکاري. دلته کې موږ تاسو په درو ټکو باندې کلیک کوو. دا یو ما نوې ایډي جوړه کړې ده تر څو طریقې در زده کړم. نو کله چې تاسو دا سیټینګ په خپله ایډۍ کې وکړئ دوستانو بیا بالکل تاسو ته غلطې ویډیوانې پکې نه راځي. ګورئ دلته کې به تاسو په سی لیز اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې مو چې کلیک وکړو هغه ویډیو به له دې څخه ورکه شي. اوس دغه شان بله ویډیو تاسو ته راغله. په درو ټکو باندې به کلیک وکړئ. دا خو موږ ورکه کړې. دلته کې دا ویډیو په درو ټکو باندې کلیک کوو. دلته کې بیا په دې اپشن باندې کلیک کوو. دا اپشن د دې شي لپاره کار کوي کله چې تاسو ته یو ښه ویډیو راشي تاسو غواړئ نوره هم همغه ریلیټډ ویډیوانې راشي نو په دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو ته داسې خرابه ویډیو راشي تاسو غواړئ دغه شان نوره ویډیوانې موږ ته فیسبوک را نه ولي په خپل فیسبوک کې نو په دې اپشن باندې کلیک کوئ. دا به تاسو یو په لسو شلو ویډیوانو باندې وکړئ. بیا چې کله تاسو دلته کې ویډیوانې ګورئ نو تاسو ته بالکل همغه شان غلطې ویډیوانې چې کومې دي دوستانو نه راځي. اوس ورځو یوټیوب ته.
په یوټیوب کې هم تاسو کولی شئ ګورئ دا یوټیوب دی په یوټیوب کې دوستانو اوس زه تاسو ته درښایم چې تاسو ته کمې ویډیوانې چې راځي مثلا دا ویډیو دغه شان ریلیټډ ویډیوانو زموږ نه خوښېږي بندولی غواړو په یوټیوب کې نو بالکل تاسو کولی شئ د دې لپاره په درو ټکو باندې کلیک وکړئ بیا دلته کې تاسو ته ښکاري نوټ انټرسټډ نو په دې اپشن باندې دوستانو بیا تاسو څه کوئ کلیک کوئ په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ هغه ویډیو ورکه شوه بیا ګورئ همغه شان ویډیوانې تاسو بیا یو څو وګورئ په درو ټکو باندې کلیک کوئ دغه شان دوستانو په دې اپشن باندې کلیک کوئ نو اوس همغه شان ریلیټډ ویډیوانې دغه شان چې 10-15 ویډیوانې موږ تاسو په دې طریقې سره پټې کړو ورکې کړو نو هغه شان ویډیوانې به بیا موږ ته یوټیوب نه رالیږي نو دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ لایک یې کړئ که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان